د رښتیني ژوند لس په زړه پورې او نه باورونکي حقایق. که تاسې فکر کوئ چې ژوند اسانه دی، تېروتي یاست. ژوند اسانه نه بلکې ستونزمن دی. همدا انسانان دي چې په خپلو فکرونو، خبرو، کړنو او چلندونو ژوند د ځان لپاره اسانه کوي. دې ویډیو کې به د رښتیني ژوند لس په زړه پورې او نه باورونکي حقایق تاسو ته وړاندې شي. لومړی، یوازې خپل ځان سره رقابت وکړئ. هر کله که متوجه شوئ چې خپل ځان مو له همکار، ګاونډي، ملګري او یا هم یو مشهور کس سره پرتله کوئ، نو له دې کاره لاس واخلئ. تاسو باید دا درک کړئ چې متفاوت یاست او متفاوتې وړتیاوې لرئ. هغه وړتیاوې چې دغه خلک یې نه لري. وخت ته منتظر پاتې شئ او یوه شیبه د ټولو هغو وړتیاوو په اړه فکر وکړئ چې لرئ یې او د هغې لپاره شکرګزاره واوسئ. دویم، تاسو نشئ کولی هغه پیښې کنټرول کړئ چې ورسره مخ کیږئ. هو، دا ناممکنه ده چې د ټولو هغو پیښو مخه ونیسئ چې ورسره مخ کیږئ، خو کولی شئ د هغو پیښو پر وړاندې خپل غبرګون کنټرول کړئ. د انسانانو ژوند مثبت او منفي اړخونه لري. دا چې تاسو خوښ واوسئ یا نه، دا د دې پورې اړه لري چې تاسو د ژوند پر کومې برخې تمرکز کوئ. د بیلګې په ډول، آیا ریزش یا زکام یاست؟ دا یو موقتي ویروس دی چې د سلامتیا لپاره مو هیڅ تاوان نه لري. آیا د باسکټبال کومه لوبه مو بایللې؟ فرق نه کوي. کور ته لاړ شئ او خپلې کورنۍ سره مو یو څو شېبې په خوښۍ سره تېرې کړئ. آیا سوداګرۍ کې مو تاوان کړی دی؟ هیڅ خبره نشته. درس او تجربه ترې واخلئ. مطلب دا چې په ځان مو کنټرول ولرئ او حالاتو ته مه تسلیمیږئ. دریم، ژوند اسانه نه دی. دا ومنئ چې ژوند اسانه نه دی. که تاسې په دې تمه یاست چې داسې به وي، نو یوازې به د خپلې ناهیلۍ لامل شئ. په ژوند کې هر ارزښت لرونکي څه ته رسېدل ستاسو هڅو ته اړتیا لري. هڅه وکړئ چې هره ورځ مو چمتووالي سره پیل کړئ. هره ورځ مو باید د تېرې ورځې په پرتله متفاوته او غوره واوسي. دا هم مه هېروئ چې هڅې مو باید موخو سره همخوانه وي. هو، ژوند اسانه نه دی، خو په هڅې او غښتلي هوډ سره یې اسانولی شئ. څلورم، راتلونکی به مو روښانه وي. که تېر او پخوانی وخت مو هر ډول و، خو راتلونکی مو تر دې نه یوه لکه هم نه لري. د ژوند هره ورځ مو د تېر په بدو یادونو او خاطرو مه پیلوئ. پرون و او نن دی. هره ورځ یو نوی پیل دی. هر سهار چې له خوبه راپاڅېږئ، د پاتې ژوند لومړنۍ ورځ مو ده. د پخوانیو او تېرو ستونزو د هېرولو یوه اسانه لار دا ده چې ټوله پاملرنه مو پر هغه کار وکړئ چې راتلونکي کې به خپله ترې منندوی واوسئ. پنځم، بندي شوي نه یاست. یوازې دا اړینه ده چې ځینې څیزونه بیا ځلې زده کړئ. موږ ټول یو لړ شکونه او تردیدونه لرو چې راته د اسارت احساس راکوي. که د یوې مهمې پرېکړې د نیولو لپاره پر خپلې وړتیا شک لرئ، نو دا په پام کې ولرئ چې پرته له شکه که الوتونکی د خپلو سالمو وزرونو سره یو قفس کې ایسار شي، نو د پرواز لپاره به په خپلو وړتیاو شک وکړي. تاسو تر دې دمه وزرونه لرئ، خو د پرواز لپاره مو عضلې کمزوري شوي دي. هغوی ته تمرین ورکړئ او آرامه اوسئ. ځان ته مو وخت ورکړئ، پرته له شکه چې تاسو کولی شئ بیا ځلې پرواز وکړئ. شپږم، ژوند کې هر څه دوه اړخونه لري. یو ښه دلیل شته چې ولې نشو کولی پرته د درد له احساسه خوند تجربه کړو. خوښي پرته له ناراحتۍ، اعتماد پرته له ډاره، ارامښت پرته له بېقرارۍ، پرمختګ پرته له زړه سوړوالي ناممکن دي. ژوند د سکې دوه مخونه دي. څه به بایلئ، څو بل څه لاسته راوړئ. اووم، تل د انتخاب حق لرئ. که هر ډول شرایط وي، نو تاسو تل دوه انتخابه لرئ. که ونشئ کولی چې څه ته په فزیکي بڼه بدلون ورکړئ، نو دا خو ممکنه ده چې په اړه یو فکر ته مو بدلون ورکړئ. کولی شئ چې په توره تیاره کې کښېنئ او څو شېبې مو د ځان په اړه فکر وکړئ او خپلې دروني وړتیاوې مو ومومئ. یوه پیښه کولی شي ستاسو لپاره د یو نوي څه د زده کولو بلنه واوسي. اتم، نورو ته هم لاره ورکړئ. کله چې په تیاره کې یاست، نورو ته لاره ورکړئ چې دننه راشي. ښایي هغوی ونشي کولی چې تاسو د تیارو له تله راوباسي، خو د دننه کېدو پر مهال چې کومه رڼا له ځانونو سره راوړي، کولی شي چې تاسو ته دا در وښیي چې په کوم ځای کې یاست. نهم، که منفي پوښتنې وکړئ، منفي ځوابونه به ترلاسه کړئ. د ولې زه نه یم، څه به شوي وو که لپاره هیڅ مثبت ځواب نشته. آیا چاته اجازه ورکوئ چې هغه ناخوښونکې پوښتنې چې کله ناکله یې له ځانه کوئ له تاسو وکړي؟
مطمئنا چې نه، نو غوره ده چې له دې پوښتنو لاس په سر شي او پر ځای هغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ چې مثبت وي. د بېلګې په ډول ما له دې تجربې څه درس واخیست، زه به پر څه شیانو کنټرول ولرم، د مخکې تګ لپاره څه کولی شم او داسې نور. لسم، پای ته رسېدل یو نوی پیل دی. ځان سره مو ووایئ ښاغلی پخوانی او تېر وخته د هغو ټولو درسونو په اړه چې ماته دې راکړي دي منندوی دې یم او ښاغلې راتلونکې دورې زه چمتو یم.